د ایران چارواکي وایي چې افغان کډوال کولی شي د تهران په ښاروالۍ کې کار وکړي. سلامونه افغانانو، هیله د روغ او جوړ به یاستئ. مهدي چمران د تهران د ښاروالۍ د شورا رئیس تازه څرګندونې کړې دي چې ښایي افغان کډوال د ښاروالۍ لخوا د صفاکارانو او یا د ښار د پاکبانانو په توګه وکارول شي. نوموړي د شورا د 350مې ناستې په څنډه کې خبریالانو ته ویلي دي چې ښاروالۍ همدا اوس هم د بهرني اتباعو د کارولو صلاحیت لري، خو دا باید د قانون په رڼا کې ترسره شي. دوی دا کار ځکه ترسره کوي چې څه وخت مخکې کله چې افغان کډوال په ډېر شمېر باندې له ایران هېواد څخه وایستل شو، نو دوی د کارګرو له کمښت سره مخ وو. بیا دوی یوه طرحه پیاده کړله، غوښتل چې د افغان کډوالو پر ځای باندې کوم چې ښاروالۍ کې کار کول ایراني وګړي ځای پر ځای کړي او هغوی ته بدیلې لارې ورلټوي. نو دوی یوه پروژه عملي کړله او هغه پروژه به دا وله چې دغه امتیازات یې 2 یا 3 برابره کړل. بلخوا به هغوی کسانو ته یې ډېر تشویقي او نور امتیازات هم په نظر کې ونیول، خو عملاً دغه پروژې د دوی شکست وخوړ او له ماتې سره مخ شوه. نو له هغه وروسته د خلکو اعتراضونه او نیوکې هم زیاتې شوې. دوباره دوی ویلي دي چې افغان کډوال باید دغه برخه کار وکړي او د کار اجازه یې ورکړې ده.